قسم دی نن د دې اوس تیل ونه باسم په موضوع باندې را سره تر اخره پورې به دونه تیل وي تیل باسم دا د چرګ په شان کې دلته غلوا نن دې چې ولا ټیم سره نو چې ما تیل مو باسا پتا کې کله چې موسی علیه السلام الله پاک فرعون ته ورلېږلو او ورته ویل چې دعوت ورکانو موسی علیه السلام ته دا خبره وکړله چې ډېر په ښه انداز کې ورشه او هغوی ته ډېر په ښه انداز کې خبرې وکړه. فرعون هغه یو کس و، هغه یو ظالم جابر حکمران پرې تاریخ کې تیر شوی دی چې هغه د خدایي دعوه کړې وه. مطلب د ټولو نه لوی جرم چې کوم دی هغه فرعون کړی و، ځکه چې ټولو نه لوی جرم د خدای سره شرک کول او بیا ځان ته خدای ویل دا خو ټولو نه لوی جرم دی. خو هغې باوجود موسی علیه السلام ته الله تعالی وایي چې نه ته ښه په ښه انداز کې ورسره خبرې وکړه، په اخلاقو کې ورسره خبرې وکړه، په اخلاقو کې یې پوه کړه. دا مطلب دا شو چې دا ښه انداز دا ډیر زیات اهم دی په معاشره کې او د دې باره کې الله تعالی ځکه سورۃ الحجرات یعنی پورا یو سورت د دې باره کې د مجلس د خبرو څنګه به یو بل سره تاسو ډیلینګ کوئ د دې په باره کې الله تعالی پورا یو سورت نازل کړلو. دا دومره اهم دی. اندلس او بغداد دا دوه شهرونه د تاریخ په لحاظ سره ډیر زیات اهم دي، ځکه چې نن سبا که یورپ دی نو د دې په وجه باندې او د دوی د ترقي وجه صرف او صرف دا وه چې په هغه ټیم کې علماو چې کم دی په اجتماعي مسایلو باندې فوکس وکړو. خو همدغه بغداد چې یو د تاریخ کې یو داسې نامور ښار تیر شوی دی چې د علم یو مرکز و او د دنیا غټ د ګوټ نه به هغه ځای ته خلک علم حاصلېدو ته راتلل. خو په همغه ځای کې چې کله علماو د اجتماعي مسایلو نه د هغوی توجه واورېدله او په انفرادي مسایلو باندې شول، لکه په داسې مسایلو کې د یو بل سره کېناستل لکه څنګه چې دا دوه عالمان تاسو ولیدل او دا په یو مسله کې یو بل سره اخته وو. په داسې وړو مسایلو باندې په لږو شان اختلافاتو باندې یو بل سره کېناستل، یو بل ته یې رد بد وویل، یو بل باندې فتوې ولګولې. په همغه ټیم کې چنګیز خان راغللو او بغداد شهر چې کوم دی د هغه خلکو نه خالي کړلو او بغداد شهر یې تس نس کړلو. د علم کتابونه یې ورته ټول دریاب ته وغورځول. د بغداد او د اندلس موجوده وخت کې سپین چې کوم دی د دې زوال راغلو د څه په وجه باندې دغه علما چې کله په انفرادي مسایلو کې د یو بل سره راونښتل. دې مطلب دا شولو چې د عالم دا په معاشره کې د ټولو نه اهم کردار وي، ځکه چې د خبرې ته خلک غوږ نیسي، د دوی په لاره باندې خلک ځي او بلکې دا د انبیاو وارثان دي نو د دې په وجه باندې خلک خبر هم خاوري. نو که چېرته دوی په معاشره کې یو اهم کردار ادا کوي او په اجتماعي مسایلو باندې فوکس وکړي، د وطن په مسایلو باندې فوکس وکړي، نو دا د معاشرې تقدیر بدلولی شي. الله تعالی په قرآن پاک کې وایي چې ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم. مطلب دا الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته وایي چې کم خلک ستا په دین کې فرقې پیدا کوي، هغه ستا دین په حصو کې تقسیموي. وایي دا خلک د دوی خلکو نه ته الله تعالی کې اظهار وکړه، وایي دوی ستا د امت نه دي. اوس به زیات خلک دا خبره بیا کوي، په ما پسې به لازما دا خبرې کېږي چې دا وګوره بیا په علماو پسې خبره وکړه. نه، زه په دې ځای کې علماو ته کریډټ ورکوم چې تاسو ته الله تعالی چې کم کریډټ درکړی دی، کم لوی مقام یې درکړی دی، ولې تاسو هغه مقام نه پیژنئ؟ چې تاسو نن سبا داسې یو بل سره کېنئ، دغه شان الفاظ یو بل ته استعمالوئ او په دغه شان وړو مسایلو باندې یو بل سره کېنئ او یو بل باندې د کفر فتوې لګوئ، نو عام خلک خو تاسو ګوري، تاسو فالو کوي، هغوی به تاسو نه څه زده کوي. دا خو تاسو دین په ټوکړو کې تقسیموئ. دا خو تاسو هغه کار کوئ کم چې زموږ مخالفین، زموږ د اسلام دشمنان زموږ نه غواړي. دا خو هغه کار کوئ. زه د ډیبیټ نه یم خلاف، زه د بحث نه یم خلاف. پکار ده چې په یو مسله باندې بحث وشي، د هغې سلوشن راوځي. خو پکار دي چې زموږ دا څومره علما دي د پښتون قوم کې نن سبا دا راغونډ شي په اجتماعي مسایلو باندې. په پښتونخوا کې څومره غټ مسایل دي، په پښتونخوا کې دهشتګردۍ مسله ده، د امن مسله ده، زموږ د وسایلو مسله ده. په هغې باندې تاسو ولې نه راغونډېږئ، بحث پرې ولې نه کوئ چې تاسو اودس باندې او علم الغیب و نبي علیه السلام سره وکړو په دغه شانتې نور دغه مسایل چې هغې موږ ته په فیوچر کې او نه موږ ته په آخرت کې هغې موږ ته څه داسې اهمیت نشته، نه هغې په باره کې موږ نه سوال کېږي. خو الله تعالی خو دا وایي چې لقد کان لکم رسول الله فی اسوة حسنه، وایي هغه ستاسو دپاره غټ مثال دی. مطلب نبي کریم صلی الله علیه وسلم که نورو ته یو خبره کوله نو هغه په خپله هم ځان مثال جوړ کړلو، هغوی په خپله ځان مثال جوړ کړو د معاشرې لپاره چې وګوره په ما کې دا ټول شته. نو چې پتا کې نه وي ته به یې نورو له څه ښایي؟ آیا صرف غټه ګیره پرېښودل یا پټکای پسرول، سپینه جامې وغوستل، دا دین د دې خبرو نه دی صرف، دا خو ستا انفرادي خبرې. تاریخ ته مونږ وګورو نو دا که په تاریخ کې یو قوم ته فضیلت میلاو شوی دی، هغوی ترقي کړې ده، په دې کې علماو غټ کردار دی. او چې کوم علما یې پکې نه ادا کوي نو بیا دغه قوم چې کوم دی دا وروستو ځي. نو نن یې مونږ د پښتون قوم په وروستو تللو کې د هغې په زوال کې یو لوی کردار دا هم دی.